بسم الله الرحمن الرحیم د لوی څښتن په سپیڅلي نامه باندې پښتو ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست دوستانو نن به ویډیو کې وغږیږو چې څنګه کولی شو ځان دپاره ټویټر آیډي جوړه کړو دومره سخته نه ده په اسانۍ سره جوړیږي یوه لنډه طریقه ده تر ټولو اول که زموږ چینل ته نوي راغلی یاستئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او هم دغه ټاله ایکن درسره وښئ تر څو پورې زموږ ویډیوګانې تر ټولو اول تاسو ته رسیږي دوستانو تاسو به ځان ته ټویټر اول ډاونلوډ کړئ ټویټر چې مو کله ډاونلوډ کړو دوستانو بیا به تاسو دلته په کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ ښه دوستانو اول درنه دوستانو دلته نوم غواړي نوم به 50 حروفو پورې کېږي هم انګلیش کېږي هم پښتو کېږي حال دوستانو دلته موږ یو ملګري ته جوړوو حکمت الله شینواره صحیح دوستانو تاسو کولی شئ دوستانو همدغه نوم په انګلیسي کې هم ولیکئ لکه دوستانو موږ یې داسې لیکو حکمت الله شینواره صحیح دوستانو ښه دوستانو لاندې به دوستانو دلته د موبایل نمبر ورکئ تاسو دوستانو لاندې ښه دوستانو دلته به نمبر ورکئ 0 8 اویا اته څلوېښت 0 ښه لاندې به دوستانو ډیټ آف برت ورکئ یعنې تاریخ تولد مو تاریخ تولد به دوستانو داسې ورکئ چې 20 کلن پکې ځان برابر کړئ موږ به دغه رول لپاره یو نیټه وټاکل دا به نیکسټ کړئ دوستانو صحیح شوله دوستانو دلته به دا نیکسټ ووهئ ښه دوستانو نیکسټ چې مو کله ووهلو دغه تیار معلومات تاته یو ځل بیا درکړل دلته به ساین اپ باندې کلیک وکړئ تاسو دغه نمبر ته اوس یو کوډ درځي لږ کې صبر به وکړئ تر څو پورې کوډ درشي ښه دوستانو پاسورډ راغلی 1510 دوستانو دا به نیکسټ کړئ دلته به دوستانو تاسو یو پاسورډ ورکئ پاسورډ تاسو خپله ته به را چې څنګه پاسورډ ورکوئ خو هیله ده داسې یو پاسورډ ورکئ چې پاسورډ داسې لږ سخت شانتې وي ځکه چې تر څو پورې د هیک کېدو د سیستم نه بچ شي ښه دوستانو دلته به تاسو خپل پروفایل پکچر وروخیجوئ چې هر څنګه کولی شي هر څنګه عکس ورخیجوئ دوستانو دلته به ځان دپاره یو عکس ور انتخاب کړئ که چېرته یې دلته به دوستانو زیاتره یو مشکل چې لایف عکس غواړي که نه غواړئ نو بیا کولی شي دوستانو دننه دا کوئ سکریپ پانو همدا توکمه به کلیک کوئ دوستانو ښه دوستانو بایو کې چې کوم دی زیاتره ملګري خپل لیکي لکه مثال په توګه باندې موږ لیکلی و په پښتو کې ښه ملګری دویم روح او درېیمه سترګه ده سترګه ده همداسې په انګلیش کې تاسو هم لیکلی شئ تاسو دوستانو چې ولیکئ وایو ښه دوستانو دا مو ولیکو بیا به دا نیکسټ کوئ دوستانو ښه دوستانو سنیپ کنټیکټ نه غواړئ ناټ نو بیا کوئ ښه دوستانو کوم شي کې تاسو علاقه لرئ چې مثال همغه شي معلومات ماته راشي نو موږ به دوستانو دلته وکړو چې کوم شی زموږ ډېر زیات خوښېږي نو موږ به دلته کرکټ سرچ کړو کرکټ چې موږ ته د کرکټ باره کې تازه معلومات راشي دا به سرچ کړئ دوستانو ګوره کرکټ ایډ بای یو دوستانو دغه ایډ شو چې نور شیونه تاسو غواړئ گیم باره کې یا هم د خندا باره کې ساینس باره کې هم ما انتخاب کو ورته ټیکنالوژي اړوند باره کې موږ ورته دغه کوو خو دا به بیا نیکسټ کې دوستانو
خصوصا دغه که غواړئ چې مثال دغه خلک فالو کوي نو افغانستان کرکټ بورډ به موږ فالو کړو، همداسې د زیمبابوې کرکټ بورډ، د ویسټ انډیز کرکټ بورډ، د انګلند کرکټ بورډ، داسې نور مهم چې کوم لوبغاړي دي یا دغه دي تر څو پورې هغه چې ټویټ کوي یا پوسټونه کوي هغه تاسو ته راشي. BBC پښتو ده، امریکا غږ دی، ازادۍ راډیو ده، ارګ دی. ښه دوستانو دا موږ ټول پکې فالو کړل. صحیح شو دوستانو، که فالو یې نه هم کړئ دوستانو کومه خبره نشته دی دوستانو، نو دا فالوینګ نه وروسته دوستانو ستاسو آیډي جوړه شوله. خو یو خبره دوستانو، تاسو کولی شي چې خپلې د ژبې لپاره پوسټونه هم برابر کړئ. یعنې مثال تاسو غواړئ کومې ژبه باندې پوسټونه کوئ، زه ورته وایم چې هم په انګلیش کې کوم هم په پښتو کوم، نو دواړه ژبې مې پکې هم ور اضافه کړلې دوستانو. دوستانو ملګري به اوس سوچ کوي چې دلته به اوس پوسټ څنګه کوو، میسیج څنګه کوو. دلته دوستانو میسیج نه کېږي، صرف ټویټونه کېږي، ټویټ کېږي. که چې تاسو خپل پوسټ کول غواړئ نو تاسو به له تیزي نه خپل پوسټ دغه کوئ. دوستانو دا تاسو روښانه کړم، دا ګورئ دوستانو دغه نښه چې مې جمع چې لیکله په دې کې به دوستانو تاسو ځان ته یو پوسټ کوئ، واټ هیپن عکس هم پورته کولی شئ، ویډیو هم پورته کولی شئ. ښه دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو چې موږ وغږېدو چې څنګه کولی شو چې ځان لپاره ټویټر آی ډي جوړه کړو. خدای دې وکولی شي، خدای دې وکړي چې تاسو په دغه ویډیو باندې پوهېدلی شئ چې څنګه په اسانۍ سره ځان لپاره ټویټر آی ډي جوړه کړو. تر هغه بیا چې یو د نوې ویډیو کې ستاسو په خدمت کې حاضرېږي، خپل ورته اجازه ورکړئ.